څومره کار دې کړی؟ والله ډېر کار هم کړی دا ملګري انډیوالان دې ژوندي یو هم کار نه کوي شکر دی دا مطلب خیر چې د دې پارټیانې روانې که نه ته چنجب کې هغه نه واپړار نو دوستانو تاسو ګورئ چې ملګري بیا راجمع شوي او پارټي نیولې ده نو څنګه مې څوک ده نو مولا جان خان ده. مولا جان سلامونه. وعلیکم السلام استاد ښه شکر ده الحمدلله. څه پلان مو نیولی بیا له خیره؟ ملګري ټول شوي او له خیر ماهیان خوښوو یاره دا لږ زر زر تیار کړې د ده دغه انتظار ډېر سخت دی که نه انشاءالله تیارېږي موږ خو زه ښه لږ ګزاره کوو استاد مو په څه حال کې استاده سلامونه. وعلیکم السلام. څنګه چل ده استاده ته په کومو مزو کې؟ خیر دی هم پارټي ورکړې ده خیر چې شي پارټي ده له خیره د مایانو دی ورته تیر والي دی جګر وا دی ورته ځان وی ته چې داسې بار بار ویډیوګانې کوې پارټي او جګر او ته څه وایې دا به څنګه تاثیر وکړي؟ دا په ښه تاثیر انشاءالله وکړي ځکه موږ یې هغه همغږي موږ باندې به ښه تاثیر وکړي دا څوک چې ویډیو ګوري څنګه چل دی سوځېږي به راکېوال به سوځېږي خراب ودرېږه چې دا زموږ اشپز خان په څه کې لګیا ده که نه دا احوال لږ واخلو. امید خان ده نو امید خانه څنګه یې ته برادره؟ شکر الحمدلله خپله ښه یې طبیعت دې څنګه ده؟ الحمدلله شکر. کار خو نه کوې څه بس کامرې مخ ته ځان نیغ نیغ کوې که نه څومره کار دې کړی؟ والله ډېر کار هم کړی دا ملګري انډیوالان دې ژوندي یو هم کار نه کوي شکر دی بیا اخره کې چې ټول کار وکړه اخره کې وایي تا څه کار کړی که نه او خوراک وخت کې به څنګه څوک نمبر درکوي؟ ولا که دومره هم نمبر راکوي بې نمبري څوک ډېر کوي؟ بې نمبري ولا کامران استاد ډېر کوي دا څه وایي؟ همداسې کامران استاد دا نو ښاغلی محترم مولا جان استاد دا هم ډېر بغاوه کوي محمد آغا استاد دا څه وایي دا نو محمد آغا کې هم دا کار راووته ها خبره داسې ده ښځه تاسو ته داسې وایم دا کامران ځکه دا ولې نیولی تاسو پوهېږئ دا په کوم دلیل باندې دلته کار کوي؟ خامو پاخه نه هغه ښه شی دی خپله ول خوري موږ ته خراب شی پرېږدي ته پکې څه وایې کامران خانه؟ ولا بس موږ پکې څه ووایو تاسو غونډه خبرې کړې دي نه لکه زه خو ووایه دا بس د خیر چې د دې پارټیانې روانې که نه ته چنجب کې هغه نه واپړار نه غف نه دی نه دا مراد یو مې کړم مې کړم